د الله رسول فرمایي ما د الله په دربار کې دعا وکړله، مالي الله زما امت له قحط سالۍ د لوږې مه وژنه. بیا مې دا دعا وکړه مالي الله زما پر امت باندې د جهان کافران دشمنان مو مسلط کوه چې زما امت ټول را تباه کړي، او یا الله زما و امت ته اتفاق او اتحاد ور نصیب کا. یا الله له ټکړو ټکړو یې وساته چې یو په بل کې دی مطلب سره جلا شي. د الله رسول فرمایي ما ته الله او فرمایلی ول زه چې کله فیصله وکړم زما فیصله بدلیږي نه. اوله خبره چې تا کومه دعا وکړه تا ویل یا الله له قحط سالۍ د لوږې زما امت مه وژنه، ټول امت زه نه وژنمه چې د لوږې ټول امت مړه شي. په یو کلي په یو کوڅه په یو وطن کې به دا خبره راغلي څوک به د لوږې مري. او بیا دویمه خبره دا ده ستا پر امت باندې زه د ټولې دنیا کافران چې د څلورو سرو طرفو مشرق مغرب شمال جنوب سره یو ځای سي لا هم زه دې ته قدرت او قوت نه ورکوم چې دې ټوله سره مړه کړي. منګرهار دا درېیمه خبره چې دې وکړه چې یا الله دې په خپل آپس کې مسره جنګوه. الله ورته وفرمایل دا دعا دې نه قبلوم، په خپل آپس کې به سره جنګېږي، په خپل آپس کې به سره وژني، په خپل آپس کې به قتلېږي، په خپل آپس کې به یو د بل قیده کېږي. دا د مسلم حدیث دی. صحیح سلو له قحط سالۍ نه وژنم، د ټولې دنیا کافران به زما پر امت نه راغورځي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي مسلمانان به په خپلو کې سره جنګېږي، په خپلو کې سره قتلېږي، په خپلو کې سره مري او په خپلو کې به سره قیدیان کېږي. یو به د یوه خوا مسلمانان قیدیان کړي، بل به د بلې خوا مسلمانان. دا د مسلم حدیث دی.